حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په هر مسلمان باندې صدقه کول لازم دي. خلکو عرض وکړي اې د الله رسوله که چا سره شی نه وي نو ابس کوي صدقه به وکړي، چې پیسې مېسي وسره نه نو سبا کوي. نبی رسول الله جواب کې ته فرمایي چې په خپل لاسونو دې مهنت وکړي، ګټه دې وکړي او به په خپل هم دا غنه فائدہ واخلي او صدقه دې هم وکړي. خلکو بیا عرض وکړي چې د الله رسوله که دا هم نشو کولای او پریشان حال وي بیا او دا هم نشي کولای. نبی اسلام فرمایي چې داسې دیو کسره د دغه په کار کې مرسته او امداد وکړي، دا هم یو قسمه صدقه ده. نو بیا عرض وکړو چې د الله رسوله که دا هم نشي کړی بیا به څه کوو؟ نبی اسلام فرمایي چې په خپل ژبې سره خلکو ته خیر ورسوه، د هغوی د نیکۍ لپاره استعمال کړه. نو خلکو ویل چې د الله رسوله که دا هم ونه کړی شي نو بیا نبی اسلام فرمایي کم از کم د ژبې د شر نه خلکو بند کړي، د خپل ژبې سره خلکو ته شر مه رسوه. اهتمام دا وکړه چې هغوی ته تکلیف ونه رسوي، هغوی په عذاب نه کړي، نو دا هم صدقه ده. د دې حدیث روایت صحیح بخاری او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې زکات نه علاوه نور هم موږ تاسو له پکار دي صدقات او خیرات وکړو. او که چا وسه نه وي صدقات خیرات نشي کولی، پیسې ورسره نه وي، نو بیا په خپل لاس چې لاسونه خپې جوړې مزدوري کول پکار دي، محنت کول پکار دي، ګټه چې وشي نو په خپله یې وخوره او خلکو نه هم د خپلې وسې مطابق صدقه وکړه. او که دا هم وسه نه کېږي نو دی هم وسه نه وي، نو بیا د بل سړی په کار کې لګیا وي او پریشان حال وي، نشي کولی هغه سره مرسته وکړه، دا هم صدقه ده. او که دا هم نشي کولی کم از کم خپله ژبه کنټرول کا، په خپلې ژبې سره خلکو ته شر مه رسوه، په خپلې ژبې سره خلکو ته خیر ورسوه، دا هم صدقه ده به چې موږ تاسو وکړو. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.